ایران د دغه هیواد د مذهبي مشر علي خامنه‌ای د وژل کېدو له امله 40 ورځنی ملي ماتم او 7 ورځې دولتي رخصتي اعلان کړې ده. نوموړی د شنبې په سهار د اسرایلو او امریکا په شریکو هوایي بریدونو کې وژل شوی دی او هغه ویناوې چې پرون خپرې شوي مخکې له مخکې ثبت شوې وي. آیت الله سید علي حسیني خامنه‌ای د ایران د اسلامي جمهوریت دویم ستر مشر و چې له 1989 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ سیاسي او مذهبي صلاحیتونه په لاس کې لرل. هغه د 1939 کال د اپریل په 19مه د ایران د خراسان ولایت په مشهد ښار کې زیږیدلی و. پلار یې سید جواد خامنه‌ای یو دیني عالم و او کورنۍ یې دیني او مذهبي مخینه لرله. خامنه‌ای خپلې لومړنۍ زده کړې په مشهد کې وکړې او له کوچنیوالي یې دیني علومو ته مخه کړه. وروسته یې د قم او نجف په حوزو کې لوړې مذهبي زده کړې وکړې او له نامتو شیعه علماو په ځانګړي ډول آیت الله روح الله خمیني سره نږدې پاتې شو. د 1980 او 1970 کلونو پر مهال هغه د شاه محمد رضا پهلوي د رژیم پر ضد فعالیتونه کول. څو ځله د ساوک یا د شاه استخباراتي ادارې له لوري ونیول شو او حتی تبعید ته ولېږدول شو. د سیاسي مخینې د هغه پر راتلونکي مشرتابه ژور اغیز وکړ. د 1990 میلادي کال اسلامي انقلاب له بریا وروسته خامنه‌ای د نوي نظام په جوړښت کې مهم رول ولوباوه. هغه د انقلابي شورا غړی و. وروسته د دفاع مرستیال وزیر شو او بیا د اسلامي انقلاب ګارد ځواک IRGC له مشرتابه سره یې نږدې کار وکړ. په 1980 میلادي کال پر هغه یو برید وشو چې له امله یې ښي لاس سخت ټپي شو او تر پایه فلج پاتې شو. همدغه کال د ایران ولسمشر هم وټاکل شو او تر 1989 پورې 2 دورې ولسمشرۍ وکړې. د هغه د ولسمشرۍ دوره د ایران عراق 8 کلنې جګړې له سختو کلونو سره برابره وه.